ملګرو یو دردناکه پیښه مخې ته راله او هغه هم دا رنګې لکه تاسو به خیال کړو تاسو سره ما پرون هم یو ویډیو شیر کړی وه په کوم کې چې د آینا وزیر کوم بالینګ چې و د هغې کوم انداز چې و او هغه ویډیو په سوشل میډیا ډیره زیاته چې کوم دی هغه وایرل شوی و. زه به دا ویم چې هر سړی چې کوم دی په هغې باندې یو پازیټیو کم کمنټس چې دی هغه کوو. اوس داسې چل شوی دی چې کم سړي دې له دا ویډیو کړی و نو هغه سړی نامعلوم کسانو هغه اوچت کړی دی او باقاعده ویډیو یې هم راغلی دی او په هغه ویډیو کې غریب چې کوم دی یعنې دونه وهلی شوی وي، دونه په ژړا باندې ژاړي، افسوس کوي، وایي چې آیا زما نوره توبه ده زه به داسې نه کوم. یعنې کم چا چې ویډیو کړله هغه وړلی شوی دی او نامعلوم کسان، خو نامعلوم هم داسې ویلی کېږي چې کم طالبان چې دي هغو وړی دی، ویلي دي ورته چې آیا داسې ویډیو تا ولې وکړه، د دې سره چې کوم دی د معاشرې باندې چې کوم دی غلط اثر پرېوځي او داسې قسمه مختلف خبرې چې دي هغه ورته نورې کړي دي. د هغې نه پس چې کوم دی د وزیرستان کوم پولیس چې دي هغو په دې باندې اکشن اخیستی دی، د هغې سرچ اپریشن جاري دی، خو تر اوسه پورې هغه چې کوم دی واپس هغه بازیاب کړی شوی نه دی. ډېر زیات پرې خفه شو ځکه که دا ویډیو د هغې تاسو وګورئ که نه نو دونه حد له والې شوی او صرف د دې ویډیو په سر باندې یعنې معاشرې ته دا وښو چې په وزیرستان کې یو ماشومه ده دونه ټیلنټ پکې دی، که د دې داسې نور تربیت ښه وکړی شي نو دې نه چې کوم دی د دنیا یو سټار چې دی هغه دې جوړېدی شي، زموږ د وزیرستان زموږ د پاکستان نوم چې دی هغه روښانه کولی شي. خو د بده مرغه نن هغه سړی چې کوم دی هغه چا اوچت کړی دی او دونه حد لې وهلی دی چې کوم د ژړا فریاد چې دی هغه په سوشل میډیا چلیږي. نو ما غوښتل کوم ویډیو کوم معلومات چې و هغه زه تاسو سره شریک کړم. انشاءالله بل ویډیو کې میلاږو. الله حافظ.